زمنګا بې حسي ورته مسکی مسکی کېدله زمنګ بې حسي ورته مسکی مسکی کېدله زمنګ د روایاتو نه جامې خلکو ایستې وایي ما ورته ویل چې جامې رانه مه وباسه په ګولۍ مې وله خو دا جامې رانه مه وباسه ای های د اوسني دور انسانه لږ خو وشرمېږه ځکه په کور کې سپی ساتم نو ستا د یارې ساتم ډېر د افسوس مقام دی تاسو په الله یقین وکړئ چې زه کوم ځای ته هم ځمه که دکان ته ځم که بازار ته ځم که په لاره ځم که چېرته کښېنمه چې چېرته هم څوک ناسي 2 کسان 3 کسان نو هغه د سخي لوبه جوړه ده وایي دا څه سخی سخی کوئ چې چېرته هم ګورو 2 کسان به ناسي او د امیر خبرې به کوي هلکه اوس به څه کېږي اوس به څه حساب وي نو هغه یو ټاپک غوندې جوړ شوی دی د خلکو په خولو او هغه سره چې کومه ناروا سلوک شوی دی نو والله ډېر زیات پرې خفه یو بلکې هغه لفظونه نه لرو کوم چې د هغه دپاره به مونږ ووایو چې وکاروو په دغه لفظونو باندې د هغه هېڅ هم نه کېږي امیر ډېر د افسوس مقام دی یاره موږ کوم ځای ته رسېدلي یو دا په هغه ویډیو کې چې هغه پولیس هغه ته کومه کنځلې کوي د خور او د مور نو دا کومه حال دی یاره دا څه دي موږ دا نه وایو چې ټول پولیس خراب دي په هره محکمه کې څه ښه او څه خراب وي څه پکې اصل وي او څه پکې کم اصل وي خو دا خلک ښه نه وو دا کوم چې دغلته وو په کار و چې دی راغوښتی وی په مینه محبت یې پوی کړی وی نو کېدی شي چې دی شرمېدلی وی بهرحال که تا راوه هم غوښتو نو وهلی به دې و ټقولی به دې و توبې به دې پې ایستې وي خو دا چې کوم عمل ورسره دی کړی نو دا د کولو نه اوس په هر ځای کې احتجاجونه کېږي خلک راووته نچوړ څه دی لا اوسه پورې هېڅ هم ونه شو او بیا چې په کومه سیچو باندې دا کیس دی نو دغه انتهایي یو بدنام سړی دی چې ګوري بس څه ناڅه کیس هغه پسې اوس دا خلک رو په ورو وباسي خدای دې تباه کړي او دې مسلې حل هم دغه دی چې دی تباه شي نو ډېر به ښه انصاف ورته غواړو موږ ټول پښتانه هغه سره ولاړو د امیر د کورنۍ سره ولاړ یو بس الله دې وکړي چې انصاف هغه ته میلاو شي او دغه ظالمان الله تباه کړي